اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا د پنځم سپارې اولسم درس او د سورة النساء او صلاتت او سلو پنځه شایت ورسره کولی شئ چې وګورئ. یستخفون هغوی پټوي ثم یرمی بیا بهتان لګوي بریئا په بې ګناه باندې فقد احتمل بهتانا نو بېشکه هغه اوچت کړو په خپل ځان باندې بهتان فی کثیر من نجواهم د هغوی په اکثرو مشورو کې مرید سرکش ولأمنینهم او خامخا به یې په باطلو ارزوګانو کې واچوم فلیبتکن نو هغوی به وڅیري مفهوم یې داسې دی چې هغوی د غیر الله په نوم د څارو غوږونه څیرې کړي محیصا خلاصې خلیلا مخلص دوست. امید انسان رسم شوی نو رسانو سره شیر کې الله